او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنگ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه روند را پاتسو هغه به وایي پروردګاره په دنیا کې خصوص سترګورم دلته دی ولې روند را پاتسولم الله تعالی به فرمایي هو په همدې شان دي زموږ آیاتونه چې تا ته راغلي وو تا هیر کړي همغسې نن ته هیرول کېږي په دې ډول موږ له حده تېري کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی او آیا دغه خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نشو چې له دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شو کلي کې نن دوی ځي راځي په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي که ستا د رب لخوا مخکې د یوې خبرې پرېکړه نه وای شوې او د مهلت یو موده نه وای ټاکله شوې نو ارومرو به د دوی هم فیصله شوې وای نو ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پرېوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شي